تازه او په زړه پورې خبر انشاءالله یووالي ته نږدې یو. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د اسلامي امارت په وړاندې د جګړې سره بشپړ مخالفت ښودلی دی او زیاته کړې ده چې جګړه د حل لار نه ده. حاکم نظام باید له افغانانو سره تعامل وکړي او د هیوادوالو حقوق ورکړي. دا چې اشرف غني دغه څرګندونې چیرته او څنګه کړي، هغه ولې د اسلامي امارت پر ضد د جګړې مخالفت وکړ، یاد خبر چا او څنګه ورکړ، بشپړ حال را سره همدغه روانو ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ولسمشر محمد اشرف غني ډیر نږدې کس فضلي په یو مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې بشپړ مخالف یو. فضلي بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي افغانستان کې د جګړې بشپړ مخالف یو. د افغانستان د پرځېدلي جمهوري حکومت د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلي وایي دوی افغانستان کې د جګړې بشپړ مخالف دي. د نوموړي په باور جګړه افغانستان کې د سیمهیزو استخباراتو لاسوهنې ته لار هواروي. ښاغلي فضلي دا څرګندونې له بي بي سي سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي دي. افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلي فضلي چې د ولسمشر غني د حکومت یو له تر ټولو پیاوړو چارواکو بلل کېده د افغانستان د حالاتو په تړاو علني خبرې کوي. ښاغلی فضلي وایي جګړه ستونزه نه هواروي. کله چې موږ په حکومت کې وو د یو مشروع نظام له ادرسه جګړې د هیواد د دفاع لپاره مشروعیت درلود، خو اوس که ډلې ځي او افغانستان کې جګړه پیلوي طبعا دوی به د سیمې له استخباراتو پیسې او وسلې اخلي او د افغانانو وینه به تویوي. موږ په بشپړه توګه د دې مخالف یو. خو د تیر نظام ځینې غړي بیا استدلال کوي چې طالبان خبرو ته نه دي حاضر، نو له جګړې پرته بل غوراوی نسته. ښاغلی فضلي بیا په دې باور دی چې د طالبانو واکمني چې دی یې استبدادي بولي په دې ډول دوام نسی کولی. نو دغه لوړپوړی پخوانی چارواکی وایي اړتیا ده چې افغانان ټول تر یوه واحد چتر لاندې راغونډ سي. ګوت نیونکو د افغانستان مخکینی حکومت درې کسیز جمهوریت باله او ادعا یې کوله چې ګواکې واک ارګ کې حاکمې ډلې انحصار کړی و او ټولې پریکړې ولسمشر غني د هغه د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کولې. د حکومت د نسکورېدو لویه پړه هم پر همدې دریو کسانو اچول کیږي. خو فضل محمود فضلي چې د ولسمشر غني تر ټولو نږدې کس بلل کېده له 2 کلنۍ چوپتیا وروسته له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې وویل هغه دوی و چې سولې لپاره یې رښتونې هڅې کولې، خو حکومت کې ورګډې نورې کړۍ بیا تر ډیره واک کې د ونډې غم وړي وو. دی وایي یوازینی مرجع چې سولې لپاره یې په بشپړه توګه کار کاوه هغه افغان حکومت و. نورو سیاستوالو یوازې د خپلو شخصي فیصدیو لپاره مذاکرات کول. دوحه کې طالبانو هم واکمنه کړي او ولسمشر غني د سولې لپاره په نه لیوالتیا تورنول. د طالبانو یو لوړپوړي مشر عباس ستانکزي ان وویل چې ګواکې دوی حاکمه کړي د خپل واک د غورځولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي. خو ښاغلي فضلي بیا دا کیسه برعکس بولي. د بي بي سي د پوښتنې په ځواب کې د پرځېدلي حکومت دغه لوړپوړي چارواکي وویل دوی هڅه وکړه چې دوحه کې پخپله له طالب پلاوي سره اړیکه ټینګه کړي. په وینا یې تماسونه ټینګ سول، خو طالبان خبرو ته نه حاضرېدل او په وینا یې وخت وژنه یې کول. دی وایي طالبان اوس هم خبرو ته نه حاضرېږي، نه له ولس سره او نه هم له سیاسیونو سره. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.